تا مال بل لور راوړه نو زه به تا وجنم. نو دا ښځه ډېره زیاته پریشانه شوه چې یاره دا خاوند ما ته دا خبره کوي چې که بله لور دې وشوه نو زه به تا وجنم او دا اولاد ورکول دا خو د الله رب الجلال کار دی. نو شپږ نوڼه وایي ده خوب ولیدو چې جهنم د هغې اور بل کړی شوی دی لکه موسی علیه السلام وایي په لاره باندې روانو نو یو کاڼي جړل. موسی علیه السلام هغه کاڼي ته وویل چې ولې ژاړې؟ وایي موسی علیه السلام کله چې الله رب العزت دا آیات په لوح محفوظ باندې لیکلی چې وقودها الناس والحجاره چې د جهنم خشاک او ایندن هغه انسانان او کاڼي دي، نو په ما کې دغه وخت نه خوف او یره را پیدا شوې ده چې سينو الله رب الجلال ما د جهنم اور ته ونه غورځوي، په ما باندې جهنم اور بل لګي. وایي موسی علیه السلام په هغې باندې لاس راښ کړ چې زه به ستا باره کې الله ته سپارښت وکړم، الله به تا د جهنم د اور نه بچ کړي. نو خاموشه شوه. ډېره زمانه پس موسی علیه السلام په هغه لاره باندې بیا را روان دی. موسی علیه السلام چې کاڼی ولیده نو هغه بیا ژاړي. نو موسی علیه السلام وایي جلالي انسان و هغه پسې خپله همسه اوچته کړه چې تاله خو ما د الله رب الجلال نه پناه م غوښتې د جهنم نه تاله پناه م درکړو ته بیا هم ژاړې. نو هغوی ته ای موسی علیه السلام وایي مخکې چې مې ژړل نو مخکې د الله نه یېرېدمه، د الله د یرې نه مې ژړل. نن چې زه ژاړم زه شکرن ژاړم چې الله رب العزت ماله د جهنم د اور نه پناه راکړې ده. موسی علیه السلام پراخ کړو مخکې لاس یې پراخ کړو مخکې خپل سفر شروع کړو. نو هغه سړی وایي خوب یې ولیدو چې د جهنم اور بل کړی شوی دی او ډېر زیاتې غټې غټې غرغنډې وایي. دوه پرشتې رالې د دې سړي چې د خپلې ښځې د خبره کړې وه چې که بله لور دې وشوه زه به دې وجنم. وایي دوه پرشتې رالې دی له په لاس کې زنځیرونه اچولي دي او د جهنم لومبنۍ دروازې ته یې کوم دی روان دی. کله چې جهنم دروازې ته ورسېده هلته لومبنۍ مشرۍ لور ولاړه وه د جهنم په دروازه باندې او د فرشتو سره په جګړه وه چې زه به موجوده یم د جهنم په دروازه او تاسو به زما پلار جهنم ته غورځوئ. نو هلته د فرشتو سره جګړه وکړه. هغه سړی چې کوم دی د لومبني دروازې د جهنم نه را روان کړ. دویمې دروازې ته چې رال هلته دویم نمبر لور ولاړه ده د فرشتو سره خبرې کوي چې زه به د جهنم په دروازه باندې موجوده یم او تاسو به زما پاپا او زما بابا به تاسو جهنم ته غورځوئ. دغه ځای نه فرشتې را روانې شوې. درېیمې دروازې نه رالې چې هلته درېیم نمبر لور ولاړه ده ورته وایي چې وایي زه به د جهنم په دروازه باندې موجوده یم او تاسو به زما پلار جهنم ته غورځوئ. غرض زما د خبرې دا دی نن که ما تعالی الله اولاد را کړی دی که هغه هلکان دي او که هغه جینکۍ که چېرې موږ د هلکانو صحیح تربیت وکړو نو هغې نه به الله ناظر اخوان جوړ کړي. که لږ نور مو له صحیح تربیت وکړو الله به حافظ قرآن جوړ کړي. که لږ نور مو له صحیح تربیت وکړو الله به مفسر القرآن جوړ کړي. او که لږ نور مو ورله تربیت صحیح وکړو الله به محدث جوړ کړي. د احادیثو درسونه به کوي. نن په دې چهرو کې دی وړو وړو عالمان هم پکې شته وخت به رستو راځي، صالحان هم پکې شته وخت به رستو راځي، محدثین هم پکې شته وخت به رستو راځي، فوجیان هم پکې شته وخت به رستو راځي. تربیت یې زما او ستا په لاس کې دی، زما او ستا بچیان دي. نو کله چې هغه سړی د جهنم څلورمې دروازې ته یوړو نو هلته څلورم نمبر لور ولاړه ده او د پرې خوب ویني. په دې خوب کې دا حالات دي د جهنم په څلورم نمبر دروازه باندې څلورم نمبر لور ولاړه ده. وایي زه به په دې ځای کې موجوده یم او تاسو به زما دا پاپا جهنم ته غورځوئ. د هغه ځای نه چې دی بیا را روان له پنځمې دروازې نه رالې چې پنځمې دروازې باندې وکتل هلته پنځم نمبر لور ولاړه وه. ورته وایي زه به د جهنم په دروازه باندې ولاړه یم او زما دا پاپا به تاسو جهنم ته غورځوئ. چې کله هلته دی را روان که شپږم نمبر دا سړی پړه کې متزلزل شو چې د جهنم خو دروازې دي او زما شپږ نوڼه دي، په دې شپږو باندې خو زما چوکیداران ولاړو، په دې اووم باندې به زه څه کومه. وایي چې کله شپږمې دروازې ته را ورسېده او په شپږمه دروازه باندې د شپږم نمبر لور ولاړه وه. په دغه وخت کې چې کله هغې نه را واپس شو او ومې لبوزي په دغه وخت کې یو چغه وواله او روچس خپلې ښځې له منډې کړې. وایي که لور دې کېږي او که زوی دې کېږي زما هر څه د الله نه قبول دي.
دي او ویلور مې د خپل زامن نه ډیره قبول ده لکه مریم علیه السلام ته وګوره الله پاک څومره برکت واچو عیسی علیه السلام ورکو عیسی علیه السلام له تورات ورکو عیسی علیه السلام د قوم د علاقې او پیغمبر وګرځو حتی چې واپس اسمان ته مخېجو حتی چې واپس دې قرب قیامت ته نږدې راولي الله رب الجلال دې منګو تاسو له پدې خبرو باندې عمل کو توفیق راکړي چې آیا زما کوم بچي مال الله راکړي چې زه دې بچي څنګه تربیت وکم او دا مال زه څنګه به خپل بچي باندې ولګوم زه د الله د دین چې کوم محافظین دي کوم د الله د دین چوکیداران دي کوم د الله د دین کورونه دي دا غي محافظ څنګه وګرځي